السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله. تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. څرنګه چې تاسو په علم کې ده چې په پاکستان کې ضمني الیکشن روان دی او دا ضمني الیکشن چې کومه ده دا ډېر زیات اهم دی او د جنرال الیکشن نه هم اهم دی. د دې په حوالې سره به درته وایم، د دې سره به درته وایم چې امریکا چې په پاکستان باندې کومه پابندیانې لګول وي، پاکستان رد عمل د هغې په حوالې سره راغلی دی. هغه رد عمل به هم ستاسو مخې ته ږدو. د دې سره چې سټیټ بینک اف پاکستان چې کومه ریپورټ جاري کړی دی هغه به هم ستاسو مخې ته ږدو چې آیا دا چین والا تر 8 ارب پورې کومه پیکج چې پاکستان د IMF نالي د دې د وجې نه په پاکستان کې مهنګایي زیاتېږي که یا کمیږي، نو دا هم زه تاسو ته یم. خو ټول نه اول زه تاسو ته وایم چې نن په پاکستان کې ضمني الیکشن روان دی او دا ضمني الیکشن چې کومه دی دا د 8 جنرال الیکشن نه هم ډېر زیات باري دی. یعنې د 8 فروری د جنرال الیکشن نه ډېر زیات اهم دی، ځکه چې د پوره دنیا نظر چې کوم دی دا د پاکستان په عوام باندې دی او تر اوسه پورې موصول شوي چې کومه اطلاعات دي د هغې مطابق پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی دا مخکې دی. ځکه چې په 15 قومي اسمبلی سیټونه دي او 14 چې کومه دا د صوبایي اسمبلیانو سیټونه دي. په دې کې د ماریکا روانه ده او ماریکا چې کومه ده په پنجاب کې په اول نمبر باندې وي، بیا په خیبر پختونخوا کې وي او بیا په بلوچستان کې وي. زموږ د اطلاعات مطابق او د پولینګ ایجنټس مطابق چې کومه بار د پولینګ دفترونه مخکې ناست وي او دا هر پارټۍ یو خپل دفتر جوړ کړی وي، د هغې د اطلاعات مطابق چې کومه د پاکستان تحریک انصاف چې کومه دا ټول نه په اول نمبر باندې دی او د پاکستان تحریک انصاف چې کومه کیمپونه دي د هغې مخې ته خلکو اوږده قطارونه جوړ کړي دي او د هغې نه چې کومه دوی پرچیانې اخلي او دننه ځي. د پاکستان تحریک انصاف او د سنی اتحاد کونسل دا کیمپونه چې کومه دا ټول نه زیات رونق والا دي او زیاته ګهمه ده دلته او خلک زیاتې پرچې دلته نه جوړوي او دننه ځي ووټ چې کومه دی هغه خپل کاس کوي. خو بل طرف ته که موږ وګورو په پنجاب پولیس چې کومه دی هغې پولیسګردي چې کومه ده هغه په عروج باندې ده، بیروکراسي هم هلته موجود ده، ریټرنینګ افسران هم موجود دي، پریزایډینګ افسران هم موجود دي. خو د دې ټوټل ارڅه باوجود چې کومه دی پولیس هلته پرچیاني چې کومه دی ټپې وایي او هغه ټپې چې کومه دی د هغې نه دي هغه پولینګ بوټس چې کومه دی هغه ډبې چې کومه دی هغه دیو ډکوي. پنجاب پولیس چې کومه دی هغه برپور په دې کار کې چې کومه دی مشغول دي او پولینګ ایجنټس چې کومه دی په ځینې ځایونو کې هغه بار دیو راایستلی دي او دا ډبې چې کومه دی دا دیو ډکوي او خاص طور باندې دا په هغه حلقو کې کېږي کوم حلقې چې ټارګېټ شوي دي چې په هغې کې د ګجرات حلقه ده، د لاهور ده، د قصور ده، د بکر ده، د ظفروال ده، دا علاقې چې کومه دی دا دیو ټارګېټ کړلي او دا چې کومه دی د حاکم حکم دی او فارم 47 حکومت چې کومه دی هغې هم په دې کې زیات لاس دی او راجا سکندر سلطان صاحب ته دا هم دوی ویلی دي که چېرته دا حلقې چې کومه ټارګېټ کړی شوي دي که چېرته به دې کې ته الیکشن وګټې نو د دې به تا ته ډېره زیاته فایده وي او فایده به دا تا ته وي که ته چېرته د دې خپل سیټ نه ریټایر شي نو موږ د 65 سال کومه شرط چې کومه دی هغه ختم کړی دی او د دې نه بعد ستا سره چې کومه نور 4 کسان دي نو تاسو موږ په یو داسې مراعات والا سیټ باندې کښېنو چې به د دې نه هم ډېر زیات بهتر وي. خو د دې ارڅه باوجود چې کومه دی په پنجاب کې ټپې هم لګولی کېږي، یعنې جعلي ووټونه اچولی کېږي او دا ټي وي چینلز والا چې کومه دی هغه دا ریپورټ کوي او ماردال چې کومه دی دا په پنجاب کې روان دی او په پنجاب کې یو بل کار دا روان دی چې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه ورکرز دي هغه اول د خلکو سره جګړه ورولي او بیا چې کومه دی هغه ګرفتاروي. د یو اطلاع مطابق شبیر ګجر صاحب چې کومه دی هغه هم وایي شاید چې ګرفتار کړی دی. دا اطلاعات هم را روان دي او دا اطلاعات د پنجاب نه را روان دي. د دې نه علاوه چې څومره انټلیجنس ادارې دي د هغې د ریپورټ مطابق چې ریزلټس کومه دی دا د 8 فروری نه بالکل مختلف نه وي. څرنګه چې په 8 فروری کې پاکستان تحریک انصاف ګټلی دارنګه به پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی لیډ اخلي په دې ضمني الیکشن کې که چېرته په فارم 47 کې دا تبدیل نه کړی شو. خو د دې ارڅه باوجود چې کومه د الیکشن کمیشن هم یو ترجمان چې کومه دی هغې هم یو رپورټ ورکړی دی. د الیکشن کمیشن اف پاکستان د ACP د ترجمان هارون شینواري وینا ده چې دا ضمن الیکشن چې کومه دی په ټولو حلقو کې انتخابات چې کومه ډېر په پرامن طریقې سره پولینګ روان دی. هغې ویلي چې په دې 21 حلقو کې د ضمن انتخابات مطالب چې DG مانیټرینګ کنټرول روم کومه هارون شینواري صاحب ویلي چې جاري کړی شوی دی. په هغې بیان کې هغې ویلي چې ټوټل حلقې چې کوم دی په دې کې پولینګ عمل چې کومه دا ډېر زیات په پرامن طریقې سره روان دی او وایي تر اوسه پورې موږ ته هېڅ قسمه شکایت چې کومه دی کنټرول روم ته نه دی موصول شوی. مزید دوی وینا وه چې سنټر کې چې کومه دی په هغې کې ووټرانو د رابطې کولو دپاره او د شکایت د درج کولو دپاره سهولت چې کومه دی دا موجود دی او د شکایت د پر وخت ازالي دپاره هغه چې فوري طور باندې به کاروایي کېږي. هارون شینواري صاحب دا هم ویلي چې الیکشن کمیشن په صوبایي لیول باندې په ډویژنل او د ضلعې په لیول باندې به انتخابات په سلسلې سره چې کومه شکایت راځي هغه به اندراج چې کومه دی د هغې به کېږي او د دې سنټر سره به رابطه کېږي. هغې مزید وینا دا وه چې د رابطې دپاره چې کومه مخصوص هیلپ لاین دي ورکړلي چې په دې باندې دوی خپل شکایت درج کولی شي
او کنټرول روم چې کوم دی د پولینګ په ورځ او د نتایج موصولېدو نه بعد یعنې 40 غنټې به دا خپل کار کوي او د هغې دپاره دوی په ایمیل او په فیکس نمبر باندې هم خپل شکایت چې کوم دی موږ ته رالیږلی شي. خو بل طرف ته موږ ګورو چې په پنجاب کې د دې برعکس چې ارڅه روان دي، پولیس هم پولیس ګردي شروع کړله او عام خلک چې کوم دی هغو هم ده. د حکومت د حالاتو واقعات په باره کې موږ خبره وکړو. عمران خان صاحب په جیل کې دننه دی او هغه په خپل حساب سره روان دی، یعنې قید 804 چې کوم دی هغه په خپل حساب سره مخکې روان دی. هغوی چیف جسټس ته چې کوم خط لیږلی دی هغه هم چیف جسټس صاحب ته موصول شوی دی او دا د چیف جسټس صاحب چې کوم دی ډېر غټ خواهش و، نو دا خواهش چې کوم دی دا ول عمران خان صاحب چې کوم دی پوره کړ او د دې چې کوم دی رد عمل تر اوسه پورې نه دی راغلی او د دې رد عمل چې کوم دی سبا د ګل په ورځ باندې ایکسپیکټډ ده چې د دې رد عمل راشي. خو زیات توقع ته هم نشي کولی ځکه چې په دې کې خو چارج شیټ چې کوم دی دا ورکړی شوی دی او دا چارج شیټ چې کوم دی په دې کې به چیف جسټس صاحب ته چې کوم دی خپل مخ ډېر په اسانه باندې ښکاره کېږي. راځو یو بل خبر ستاسو مخ ته ږدو چې زمونږ بلسټک میزایل په حواله سره چې په پاکستان باندې کوم بې بنیاد الزامونه یا پابندي لګولی شوې وه، هغې پابندۍ په حواله سره پاکستان چې کوم دی دغه ټوټل پابندیانې چې کوم دی هغه مسترد کړلي او په دې سلسله سره چې څومره الزامات په دې باندې د باقي کمپنیانو سره په حواله سره لګېدلي هغه هم مسترد کړلي. لہذا دا وخت موږ ووایو د پاکستان او د امریکا په درمیان کې چې کوم تعلقات دي دا سردمهرۍ شکار دي. دا IMF سره چې کومه تعلقات دا هم امریکا چې کومه دی هغه هینډل کوي او دا هغې چې کومه دی د دوی په منځ کې دا معاملات کوي. خو پاکستان ته تر اوسه پورې هغه آخري چې کومه قسط د هغې 1 ارب او 10 کروړه قسط چې کومه دی هغه نه دی میلاو شوی او تر اوسه پورې د دې نظرو کې هم د دې څه امکان نشته ځکه چې په 29 اپریل پورې چې کومه دی شیډول هغې IMF جاري کړی دی او د پاکستان اقتصادي جایزه چې کومه شامل په دې کې نه ده. پاکستان او د IMF په درمیان کې چې سټاپ معاهده چې کومه ده هغه په 20 مارچ باندې شو ده او د 20 مارچ نه تر اوسه پورې که موږ وګورو د 20 اپریل پورې یوه میاشت تقریبا تېره شوه خو تر اوسه پورې څه چانس موږ ته په نظر نه راځي چې پاکستان ته به دا پیسې ولېږي. او دارنګې که موږ وګورو د پاکستان وزیر خزانه چې کومه دی اورنګزیب صاحب هغه هم په امریکا کې موجود دی او هلته د هغې وینا چې کومه ده د هغې اوازونه هېڅوک نه اوري او پاکستان د مزید د 6 ګونه تر 8 اربو دپاره IMF ته یو درخواست لیکلی دی او په دې درخواست کې چې دوی کومه پیکج لیکلی دی پیکج ته بیل آوټ پیکج نوم ورکړی دی او که چېرته پاکستان ته د 6 ګونه د 8 اربو پورې دا قرضه چې کومه که دا میلاو شي نو په پاکستان کې به د غربت او مهنګایۍ انتها راشي، یعنې په غربت کې به هم اضافه وشي او په مهنګایۍ کې به اضافه هم وشي. د میډیا د ریپورټ مطابق سټیټ بینک اف پاکستان د طرف نه هم د اعداد و شمار په حواله سره یو بیان راغلی دی. هغې ویلي چې په تیر شوي کال کې د 1 جولای نه والا تر 5 اپریل په دوران کې حکومت چې کومه دی د کمرشل بینکونو نه هغې ریکارډ په 55 کروڑ روپۍ قرضه اخیستې ده. وایي د 14 اپریل مرکزی بینک ریپورټ مطابق چې کومه دی پاکستان حکومت چې کومه دی د بینکونو نه 48 کروڑ او 42 ارب روپۍ قرض اخیستی دی. وایي د دې نه ظاهریږي چې په یوه هفتې په دوران کې پاکستان 650 ارب روپۍ اخیستی دی. د هغې نه بعد چې قرضه کومه ده دا 55 کروڑ روپو ته رسېدله. وای په غټه پیمانه باندې دا رنګې قرضې اخیستل چې کومه دی وای دا په معیشت باندې چې کومه دی یو بوج جوړیږي او وای دا مقامي قرضو دا سود چې کومه دی د ادایګانو یعنې واپس کولو دپاره چې کومه تقسیم دی نو هغې دپاره هم دوی څه گنجایش نه دی پرېښودی او وای حکومت چې سبا له کومه بجټ جوړوي د هغې نیم تقریبا چې کومه دی دا به دوی په سود کې واپس کوي. مالی سال یعنې په 2023 په دوران کې حکومت د بینکونو نه 30 کروڑ روپۍ قرضه اخیستلې وه خو موجوده صورتحال چې کومه دی هغه وایي د دې نه هم ډېر زیات تشویشناک دی ځکه چې حکومت په اولنو 9 میاشتو کې چې کومه ده قرضه یې د دې د نیمې مطابق ته ووایي یعنې 18 کروڑ او 4 ارب روپۍ قرضه چې کومه ده پاکستان په 9 میاشتو کې اخیستې ده. حکومت اقتصادي کارکردګي چې کومه ده د بهتر تصویر چې کومه جوړول دپاره دی په میاشتې په آخري حصه کې چې کومه دی یعنې په آخرني 3 میاشتو یا 6 میاشتو کې یا کال کې چې کومه دی وایي دیو د بینکونو نه به د دې په نسبت ډېر قرض اخلي او دا کومه قرض چې دیو اخلي یعنې د 6 ګونه والا تر 8 اربه پورې دا کومه قرض چې دی اوس د IMF نه اخلي دا په سود کې واپس کیږي. دا ریل سچویشن دی زموږ د ملک. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.